أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. وإذ قتلتم نفسا دغه دریمه خبیثه د دویم نوع د بنی اسرائیل او اباو اجداد ذکر کیږي. دوی ته کله موسی علیه السلام معجزه پیش ولا نو پکاري دعوت دوی ایمان کلک شوه وي ایمانی مضبوط شوه وي خو نه دو په خپل کفر باندې ټینګ شو او زړونه نور هم سخت شو حالانکه دسی ورته نو پکار او تاسو ته داش یلی شی او چې واذ قتلتم دغه اخر د واقع د اول د واقعې دی واذ قال موسی لقومه او دا اخر د واقعې دی تدې کې عام مفسرین یعنی جمهور مفسرین رائے دادي صدا یو واقعا دی خو صرف تقدیم او تاخير ورکې راغلی دی اور بعض مفسرین رائے دادي صدا ځان ته واقعي دي ها اور هغه ولا کم دلائل دي نو خدشات دي هغه تاسو ته بیان شو سیوا خدشه داوا سیرت سلويخ کاله مړ بیګورو کفن پروت وی نو دا د مړی به احترامي دی اندرنګي دومره مودا مړ پروت وی نو هغه خو بدبودار شي هغه خو به چورا شي رضا شي اور اندرنګي بلا خدشا ورکې داده صدقه مړ دی بقره سره ژوندې شي نو دې سره خو دوی نور هم یقین مضبوطیږي ځکه مخکې د سخی ولا عبادتي کړي دي سدي سره احیا د مړی مو شي نو بیا خو یا ورته قصه برابر شوا ها اور بل دا صدقه اذ سره ذکر دی اور دا اس سره ځان ته مستقله واقعا ذکر کیږي نو دا هم په دې باندې دلیل دی ته ځان ته واقعي دي او جمهور مفسرین رایا اور بل متا ستا د علامه قرطبی رحمت الله علیه اور تفسیر روح المعانی امام آلوسی رحمت الله علیه صحابه دا بیان کړی دي چې دغه امر د بقره دوته مخکې نشو او دوی ورکه ټال مټول کول حتی کې چې دغه مړ هم وشور کې نو بس دغه وخت کې دوی ته بقره هم ملاو شو نو بقره ذبح کړله او دغه مړ ور سره وهل د هغه بازي اندام سره مړ ژوندې شو نو دا قریب واقعي دي صحیح شو او یو واقعي دي نو د سره هغه خدشات شبهات هم ختم شو اور پاتې راغله دغه خوا د تعظیم ولا نو د کې مولوی صاحب تاسو دغه جواب کولای شو کنه جمهور د طرف نه دغه مونږ خو جمهور سره روان یو کنه نو دغه جواب جمهور د طرف نه کولای شو سدې سره د غوا ولا تعظیم نه رسی د سره د غوا ولا تعظیم نه رسی څنګه نه رسی ګوره ځکه د دوی په خپل لسونو باندې د غوا الاله کی چاړه ور باندې تیر کی نو نفي د اولوهیت خو وشوله کنه بعد کې خبیا ور سره مړ نه مړی د ژوند شو به څه شي کوي ځکه خپل خدای ور باندې په خپل حلال کې او خبره خلاصه نو تعظیم ور سره نه رسی او بیا ورته دایله شي څه ګوره دغه غوانه زیات تعظیم دا خو بیا د شهید په باره کې رسی هغه مړی په باره کې څه کلم ګوره هغه مړو نو هغه خو مظلومن مړ قتل شوی نو شهید دی نو اوس کچرته هغه د شهید ولا لاس هغه ته په بازي اندام باندې اوه هغه ور سره ژوندې شي نو د کې هو غزياته خطرات دي څنګه خلک خدای جوړ نه کی صحیح شو هغه انسان د دې کو بقره دی یومتی ذبح کړله دینه زیاته خطرات خو الته دي خو نه د ذبح د بقره کې خطر شته او نه خد تاسو ولا قول مونږ ومن ځان ته واقع دي نه هغه کې بیا خطر شته ځکه د دواړي کیسه نه خو دغه مړی کې د صلاحیت شته چې هغه شهید وي هغه په لاس والو سره مړ ژوندې شي نه بقره کې د صلاحیت د طاقت شته اصل کار کوون کې الله دی او د موسی علی السلام معجزه وا صحیح شو د موسی علی السلام معجزه وا چې بقره په بازي اندام سره دغه مړ ژوندې کو یا دغه مړی په لاس سره خطا سو خبره ومنو د مړی په بازي اندام سره دغه ټول مړ الله ژوندې کو د موسی علی السلام معجزه وا دا د مړی کمال او نه د بقره ولا کمال صحیح شو خو خیر اور بیا دغه اذ دغه نه جمهور حضرات ته جواب کوي چې دغه اذ ټکه کم راغله دي کنه
څګوره دغه اس سره صحیح د استقلال د پر رسی یعنی تاول څه دینه مستقله واقعه مراد ده ومونږ د تایو څه د مستقلی واقعي د پر از نه دی راغله بلکې دغه استقلال په جرائمو کې دی دغه استقلال په وقایعو کې نه دی بلکې دغه استقلال په جرائمو کې دی څنګه څه دوله دغه درې جرائم څه ذکر شو اول جرم څه حکم اومنل به تعمیل نکول لکه اصحاب السبت دویم جرم څه پیغمبر سره ټال مټول کول پیغمبر سره بیجات بی مقصد سوالونه کول دا ځان ته یو جرم او دغه دریم جرم دا سمړې خپل قتل کو په بل باندې الزام لګول په بل باندې الزام لګول نو دغه مستقلا درې جرمونه او دغه درې وړ جرمونه دا ځان ته د سي جرمونه دي چې دوی د عذاب مستحق وي خو شوي نو دغه صحیح د استقلال د پر رچی مستقلا د پر رچی خو په واقعو کې د استقلال د پر نه دی بلکې جرائم د باب کې استقلال د پر دی صحیح شو حاجی اوس مونږ دواړه معناګانی کوو خاص د جمهور مفسرینو واذ قتلتم سکل قتل کړلو تاسو نفسا یو نفس فدارتم فاختلفتم فاختلفتم تاسو اختلاف وکړلو او دغه ادارتم دا اصل کیو تدارتم اور بیا تا په دال سره بدل شو او دال په دال کې ادغام وشولو اور بیا حمزه وصلی راوړل شو ادارتم او څه کله فاور باندې داخله شو نو حمزه وصلی هم کړي اوچته کړلې چې بس زنه ځایګم فدارتم فاختلفتم فيها اي في قتل النفس من قتلها في قتل النفس دغه اختلاف تاسو وکړلو په قتل د نفس کې من قتلها څه دا چا قتل کړی په یو بل باندې ما اړول والله مخرج والله مظهر الله تعالی اظهار کوونکې او څرګندونکې او ما د هغه سیس کنتم چې و تاسو تکتمون چې پټول من قتل ذلك النفس من قتل ذلك النفس هغه قتل دغه نفس نه تاسو دا پټول فقلنا پس مونږ ویلو اضربوه څه اوه تاسو دغه مړه به بعضها په بعضی حصے دغه بقره سره هو ضمیر دغه میت ترجه دی اور به بعضها کې ها ضمیر دغه بقره ترجه دی جمهور مفسرینو حضراتو پنیز باندې اور دغه ضرب هو ضمیر یو مفعول به بعضها د دویم مفعول او ضرب متعدی کیږي یو مفعول ته دو مفعول ته نشي متعدی کیدل دویم مفعول ته براه راست نو دی وجنه دغه با حرف جر وړل شوی دی چې په واسطه د حرف جر سره متعدی شوی دی دویم مفعول ته نو دی ولا خيستا معنی بد سکیږي کنه یو معنی خدا اسانه اضربوه او هو تاسو دغه مړ په بازی حصے د بقره سره او څه کله بیا دغه نحوی تحقیق ورکی وکی کنه نو بیا د دې ترجمه د سشوا سو او هو په دغه مړی باندې بازی حصہ د بقره صحیح شو مفعول به جوړ کې کنه اصل خو مفعول دی کنه او په واسطه د حرف جر سره متعدی شوی بازی حصے سره اور صحیح معنی هو دغه مړی باندې به بعضها ای بعضها هغه بازی حصہ د بقره خادیدا او جمهور په نسبت باندې اور بیا عام مفسر دغه بعضو مفسرینو په نسبت باندې فقل نضربوه پس هو ہوتا سو دغه مړه به بعضها ها ضمیر بیا به نفس تراجی شي ها نفس او نفس د مؤنث سماعی دی نو د ضمیر د مذکر مؤنث دواړو راجی کیدل شي اور دغه هو ضمیر د په اعتبار د میت سره ورته راجی دی صحیح شو نو دینه ته یو مسله معلومه شو مولوی سه څکله وړه مشوم جنازه کې ودریدلې اور پته درته نه و پته درته نه و چیرې دا زنانا دی یعنی ماشوم دی او که ماشوم دی نو هو ضمیر ورته راځي کا کچرته ماشوم نو اسه مذکر دی او که ماشوم نوی په اعتبار د میت په ورته هو ضمیر راځي صحیح شو نو فقل نضربوه ببعضها نو ببعضها په بعضی حصے دغه نفس سره یعنی دغه مړی بعضی وجود بعضی ازور واخله او دغه مړی ورمنی اوها اوس دغه بعضی حصہ د بقره دینه کومه بعضه حصہ مراد دی نو بعضو مفسرینو جب ذکر کړي بعضو لکی ذکر کړي خو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی کی زبردست قول کړی دی
سأبهم ما ابهم الله. دغه یعنی احتمال خود هر عضو ورکشتا کنه څه کما یا عضو هم وي هر عضو احتمال شته لاسم کېدل شي پام کېدل شي خو بس څه الله دا مبهم پرېږدولې دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم مبهم پرېږدولې دي دغه ځای نو بس ابهم ما ابهم الله. كذلك يحيي الله الموتى دغه ذکر او بس مولوی صاحب دغه د جمله معترضه ده ښا كذلك يحيي الله الموتى الله تعالی دغه عادت مبارکه ده چې یو واقعیا ذکر کیږي دغه د واقعو د قصو کہانیانو کتاب نه دی کنه ها اور اصل مدعا د قران مجید اساسی مضامینو کې باس بعد الموت د یو اساسی مضمون دی نو الله تعالی دغه واقعي کې هغه اساسی بنیادی مضمون طرف ته اشاره وکړه بنیادی عقیده طرف ته چې هغه باس بعد الموت دی نو د دې رو بسو به بعض حدبات فحییا دغه مړ ژوندې شو کله دغه مړ اوهل نو مړ ژوندې شو فکما انه حییا فکما انه حییا لکه څنګه دغه مړ ژوندې شو کذالک یحیی الله الموتى اندرنګ به ژوندې کوي الله تعالی مړی صحیح شو څنګه د یو مړ ژوندې شو د الله تعالی په قدرتونو باندې نو اندرنګ دغه نور مړی هم الله تعالی ژوندې کول شي یوم القیامت کید ورسره وبسو قیامت پورس ويريكم آیاته اور خی الله تعالی تاسو ته آیاته دلائل د قدرت خپل لعلکم تعقلون د پاره تاسو عقل وکو لعلکم تعقلون تدبرون فتعلمون ان القادر على احياء نفس واحده قادر على احياء نفوس كثيره څنګه تدبرون لعلکم تعقلون تدبرون تاسو تدبر وکو نو فتعلمون پوی بشو ان القادر بشک قادر على احیاء نفس واحده قادر په ژوندۍ کولو د یو نفس باندې نو قادر دی على احیاء نفوس كثيره په نفوس كثيره او په احیاء باندې کوم قادر دی. ثم قست قلوبكم دغه ثم استبعاد د پاره دی ها تاسو مخکې ویلې دي ثم استعمالات نو دا استبعادیه دي یعنی معنا دا صدقه واقعات د بعد او دغه معجزې لیدلو د بعد نو باید تاسو ته پکاره داوا چې تاسو موسی علیه السلام باندې اوس خلق ایمان راوړل ایمان مو مضبوط شوه وي خو نه تاسو کو زړونه نور هم سخت شو د سينو پکار ثم قصد ثم استبعادیه ثم قصد قلوبكم بيسخش ولزړونه د تاسو من بعد ذالک رستد دینا هدي دغه مقتول ولا نوم ذکر کوي کنا عامل تفسیرونه د دی ولا نوم ذکر کوي عامل عین سره ها من بعد ذالک رستد دینا ای من بعد ذالک المعجزه وکته دا اعتراض وکي چې معجزې ته دغه ذالکا خو مذکر ضمیر د څنګه راځي شوی نو بیا بوې څه بتاویل مذکور و تراځي شوی دی صحیح شو بتاویل مذکور ذالکا ضمیر من بعد ذالک المعجزه رستد دغه معجزینا فهي كالحجاره پس دغه زړونه کالحجاره پشانت د کانی دی فی قسوتها پس سختوالی کې فهي كالحجاره فی قسوتها او اشد قسوه او بمعنى بل او اشد بلکې زیات سختی قسوتن په اعتبار د سختوالی سره دغه اشد خو اول کې په ازیدو باندې نو بیا به خسته معنا راشي او اشد او ازید یا ډیر زیاتی قسوتن په اعتبار د سختوالی من الحجاره د کانینا وان من الحجاره ولی څنګه ډیر سختی او د کانو ول قسمونه بیانې کنا څکانو کې ډیر قسمونه دي کانو باندې هم اثر کیږي خدغه خوشي خلق دي سدوی باندې هیڅ قسم اثر ونه شو وان من الحجاره اور بشک بازي د کانو نه لما خامخ هغه کانی دي يتفجر سبهيږي منه د هغه کانینا الانهار نهرونه ویاله وان منها اور بشک بازي دغه کانونه لما خامخ يشقق چ او چوديږي دغه کانه فيخرج نور اوزي
منه دغه کانینا الماء اوب یعنی که نهرونه جری نشي کنه وغلګي لګي اوب خو ورنه وځي کنه وان منها اور بشک بازید دغه کانونه لما يهبط خامخا يهبط اي يسقط يهبط معنا يسقط تواسره ورځيږي من الجبل دغه ورسره وبس من الجبل دغرنا ورځيږي من خشیت الله من اجل یاد ای لاجل خشیت الله د وجد یری د الله تعالی نه وما الله بغافل ند الله تعالی به خبره عما تعملون د هغه عملونو نه څه کم عملونه تاسو کو څه غافل نه دی به خبره نه دی نو څه معنا فیجازیکم باعمالکم فیجازیکم باعمالکم نو تاسو ته د تاسو اعمالو بدلا درکې اور کبیا چرته اما تعملون یعنی دوله خو عمل ذکر شو دغه مخکې آیت مبارکه کې څنګه څه شي دي قساوت قلبی دي د زړه قساوت دي کنه نو به دغه دي کې وما الله بغافل ندي الله تعالی به خبره اما تعملون اي عن قساوت قلوبكم الله تعالی به خبره نه دي تاسو د سختوالي د زړونو نه تاسو دغه زړونو سختواله الله تعالی ته معلوم دي او دغه دي کې مولوی صاحب ګوره تشبیه القلب بالحجاره الله تعالی د دو زړونو اغا مشابه کړلو پکانو سره نو گویا کې د غزړی تقسیم کړلو په درو قسمونو باندې یو قسم زړه هغه دی صحابه د الله تعالی په احکاماتو باندې دومره نفع حاصله کی کنا صحابه باعث وګرځي د عظیم نفع مخلوقاتو د پاره دا ولي کو ځان سره خامولي سی یو خستا نقطه دی آیت مبارکه کې سرنګي مرته ویلو صدقه دې کې الله تعالی د غزړه تقسیم کړی دی په درو قسمونو باندې اول قسم یعنی دا هغه انسان دی چې دا په احکام الهیه باندې دومره نفع حاصله کی چې دا باعث وګرځيږي د عظیم نفع مخلوقات خداوندی د پاره صحیح شو مخلوقات د پاره د عظیم نفع باعث وګرځيږي یو علمی سمندر وګرځيږي ها علمی سمندر خلق ونه نفع حاصلې او دویم قسم هغه زړه دی چې هغه دومره نفع حاصله کی دومره نفع چې دریابونه خو ورنه جری نشي سمندر خو هغه جوړ نشي خدا سے بیا هم مخلوق خدا ته معمولی شانته نفع ورکړي دویم قسم هغه زړه دی چې دا دومره نفع حاصله کی چې دریابونه خو ورنه جاری نشي خدا دې څه معمولی نفع ورکړي مخلوق خدا ته صحیح شو او دریم هغه زړه دی دریم هغه انسان دی سباس خپل ځان د پر صرف نفع حاصله کی بل چاته نه ورکړي خپل خو نفع حاصله کړي دی کنه نو دا درې قسمه انسانان شو او څکله بیا یو انسان هغه دی درو واړو کې یو هم نوي نو بس هغه به سره انسان نه دی خوښولې دا درې قسمه زړونه یعنی درې قسمه دا انسانان دي څلورم قسم هغه به سره انسان دینا صحیح شو اور بیا بعضی مفسرین او حضراتو دا کړي چې دغه اول کم قسم دی فهي وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار دین انبیاء کرام مراد دي او دغه دویم قسم دین علما اولیاء مراد دي او دغه دریم قسم دین عوام الناس مراد دي صحیح شو اور بیا بعضی مفسرین فرمایي ذوق کی صدقه اول نه مراد هغه مدرس ته مدرسه ده مدرس ته اور مدرسه ده مدرسې نه خلکو ته ډیر نفع ملويږي اندرنګ مدرس نه خلکو ته ډیر نفع ملويږي دا دویم قسم امام ده اور مسجد ده مسجد نه خلکو ته علمي لحاظ سره ډیر نفع نه ملويږي اور امام نه هم ډیر نفع نه ملويږي نو د دویم قسم امام دی او دغه دریم قسم هغه عوام دی هغه څه شری عوام دی عوام څه هغه صرف خپل د مدرس ولا او یا د امام ولا درس واوري هغه سره او در دیږي اور الله تا الله سره تعلق قائم کی تاریخ افتتمعون ان يؤمنوا لكم نو تاسو ته دغه ځکه دویم نوع دویم بحث دا ختم شو سرنګ د اول بحث ولا تتماوا
نو دا د اوس د دویم بحث ولا تتمه ده تر اخر رکوع پورې ښا حاصل د تاتمه دا ده صدوی دغه کم تحریف کوي کنه د تورات د احکام ولا دغه بنی اسرائیل دغه يهوديان څه کم تحریف کوي احکام د تورات ولا دا دو جهلن نه کوي بلکې دا عنادن بعد التعاقل کوي دا دوی جهلن نه کوي جهل د واجینا نه پوی د واجینا نه کوي بلکې عنادن بعد التعاقل کوي عنادی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دی بنی اسماعیل کې څنګه پیغمبر راغلو دغه نبی اخر الزمان زمونږ بنی اسرائیل کې ولې نه دی راغلی او بعد التعاقل کوي خبر باندې پوه دي صدا مونږ تحریف کوو زمونږ تورات کې څه دي او مونږ یایو څه نو تحریف کوي جهلن نه بلکې عنادن بعد التعاقل اور اندرنګي بیا خلقو تدایي سکمو خلقو دوی نه دغه تورات اوریدلو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفات اوریدلیو او دغه خبري اوریدلې وي چې نبی اخر الزمان برسي نو خلقو ته دوی چې دغه خبري تاسو مسلمانانو تما کو کنه مسلمانانو به تاسو باندې قیامت پرځي استدلال مضبوط شي بیا به یای الله تعالی ته چې مونږ ته دوه د خبرې کړې وي او په خپل ور باندې ایمان نه وروړي او بیا دغه تتیمه کې د يهوديانو درې قسمونه بیانې یو قسم علماء اليهود او دویم قسم منافقین د يهوديانو او دریم قسم عوام د يهوديانو دغه درې قسمونه د يهودو بیانې علماء اليهود ولا کار څو چې دوه تحریف کول او منافقانو کار بڅو چې دوه مسلمانانو تراغلو یلو به څنګه اسلام راوړی دی او څکله بیا خپل مشرانو څخه لاړې بیا به هغه طرف ته وختو او عوام ولا کار بڅو صحابه به بس تش شنه باغونه ځان ته جوړولو سدسي دی او غاسي دی او دسي دی او غاسي افتتمعون د دې حمزه استفهامي او فا پمنس کې یو ټکی راو باسو اي اتعلمون اخبارهم آیا تاسو ته د دوی خبرونه معلوم هم دي فتتمعون پس بیا هم تاسو تملرو اتعلمون اخبارهم فتتمعون ايها المؤمنون تاسو ته د دوی خبرونه معلوم هم دي فتتمعون بیا هم تاسو تملرو ايها المؤمنون اي ایمان ولو یعنی حمزه استفهام انکاری دی معنا څه تم او نه مالرو دارنګ خلقونه به تاسو تملرو ان د دې خبرې تاسو تملرو یؤمنو چې دوی به ایمان راوړي دوی به تصدیق وکي لکم د تاسو وقد كان فريق منهم اور حال دادې او حالیه دي اور حال دادې چې تحقیق سره کان فریق و یودل منهم د دوینا يسمعون چې دوی به اوریدل کلام الله کلام د الله تعالی مراد تورات ښا ثم يحرفونه بیا به دوی تحریف کول دغه تورات کې دغه کلام الله کې یعنی تحریف معنوي ښا تحریف لفظي هغه مخکې روان دي ښا او دا تحریف معنوي مراد دي ثم يحرفونه بیا به دوی تحریف کول نو ګوره کم یو کس کم خلق هغه د خپل کتاب دښمنوي نو هغه نه تاسو څه د خیر ولا امید وساتو خپل کتاب کې دا تحریف کوي بدلی را بدلی هغه په تاسو باندې ایمان راوړي من بعد ما عقلوه رست د هغنا من بعد ما عقلوه اي من بعد التعاقل رست د تعاقلنا من بعد ما رست د هغنا عقلوه چې دوی پوي شوی په هغه باندې وهم يعلمون اور حال دا دي چې دوی پوهیږي حال دا دي چې دوی پوهیږي په څه شي باندې ان التحریف جریمه عظیمه صدقه تحریف دا یو لوی جریمه ده واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا دا غدویه مډله مذبذبین منافقان نو ذکر المنافقین من اليهود واذا لقوا الذين سكل دوی ملاقات وکي الذين هغه خلق سره امنوا چې ایمان راوړل دي قالوا نو دوی آمنا سمونږ ایمان راوړل دي نو اې دسه مذبذب خلقونه به څه د ایمان ولا توقع وکي ولسه پر ربط باندې خو کوی غو خنا ها څه شوق ذوق مشتاق نه ته خو بیا ولې مونږ څه ته ګیلا ما کو کنه مونږ ګیلا نشته نو کوی به مونږ څه خنا نو ګوره فتتمعون کی کما خبره توقع ستوقع مال رو تمکو تاسو حمزه استفهام انکاری
نو داسې علماونه څه هغه د خپل کتاب دشمنی تاسو هغه نه د خیر توقع لرو د دې کې منافقان داسې مزبذب خلق هغه نه تاسو سره د ایمان توقع ولرو څنګه تاسو سره مخلص تاسو یې مونږ تاسو سره خپل تی مونږ تاسو سره قالوا آمنا دوی مونږ ایمان راوړې و اذا خلا او څکله دوی بیل شي و اذا مشا یا و اذا خلا و اذا مزو یا و اذا مزا بعضهم څکله لار شي بعضی د دوی بیل شي بعضی د دوی الی بعض رؤسائهم یا الی رؤسائهم خپل رؤسا او ته قالوا نو دوی دغه رؤسا ورته یي اتحدثونهم آیاتاسو بیانو دغه مؤمنانو ته هم ضمیر مؤمنانو ته راځي دي اتحدثون کې ضمیر مخاطب دغه منافقینو ته راځي دي بما هغه شی بیانو فتح الله سکولو کړه دې هغه سیز الله تعالی علیکم پتاسو باندې فی التورات من نبوت محمد صلی الله علیه وسلم په تورات کې الله تعالی در باندې کولو کړه دې هغه څه شه دې نبوت محمد صلی الله علیه وسلم دې لیحاجوکم لام للعاقبت خا لیحاجوکم څنګه انجام بدار وزي څنګه مسلمانان لیحاجو دغه مسلمانان دوی به جګړه کوي کوم تاسو سره به ای بما فتحه په سبب د هغه تاسو دغه شی ورته الله تعالی تاسو باندې کم کولاو کړو په دې سره په دې په سبب عند ربکم پنيز د رب د تاسو فل اخره په اخرت کې فل اخره ليحاجوكم به اي بما فتحه عند ربكم في الاخره افلا تعقلون افلا اي اتحدثونهم فلا تعقلون آیا تاسو دوی ته دغه بیان کو فلا تعقلون عقل نکار نه خلو اولا يعلمون آیا نه پوهیږي دوی یعنی دوی خدا الله تعالی ورته سدو خپل کې دغه مشران منافقانو تسیای ستاسو دغه کار کو به قیامت پر ورځ دوی تاسو سره جګړې کوي لانجې به در سره کوي نو دو په دې باندې نه پوهیږي کتا ورته بیان کو خو بیان نکو الله تعالی ته هر څه معلوم دي کنه اولا يعلمون آیات دوی نه پوهیږي ان الله بشک الله تعالی يعلم پوهیږي ما په هغه باندې یسرونه سپټ پټي دوی هغه وما يعلنون هو ضمیر برو بس یا هغه څرګندای دوی هغه ومنهم اور بازي د دوی نه دا دریمه ډاله دي عوام ومنهم بازي د دوی نه امیون امیان دي لا يعلمون الكتابه نپوهیږي هغه په کتاب باندې یعنی په تورات باندې راسن لا يعلمون الكتابه راسن یعنی ساره پوهیږي نه ور باندې الا امانیه نو دا الا استثناء منقطع شي سره اسن رو بس دا استثناء منقطع شو لكن يتبعون اماني لیکن دوی تابعداري کوي د امانیو امانی د جمع د امنیتون دي اور امنیه د چاته یي ما يتمناه احد من طبيعته البهيميه دا امنیه هغه دي ارزو کی یو تن د وجد هغه بهیمیت طبیعت هغه کم بهیمیت ولا طبیعت هغه تقاضا وکړي د امنیه نو حاصله معنا د دې دروغ ځان نه جوړ کړلی شوی ای اکاذیب مخترعات الا امانیه الا اکاذیب جمع کذب ولا اکاذیب مخترعات وانهم اور ندی دوی الا یظنون مگر دوی ګمان کوي الا یخرسون دوی اٹکل کوي دلیل ملیل ورسره نشته ټوله اٹکل خبرې دي فویل للذین یكتبون الكتاب بأيديهم فویل پس هلاکت للذین هغه خلقو د پاره یكتبون الكتاب صحابوی لیکي کتاب یعنی تورات بأيديهم فلسن خپل سره نو مخکې تحریف معنوي د تحریف لفظي اوس دغه ویلون دا نکره ده نو اوس سوال د پیدویږي چې نکره د خو مبتدا نشي واقع کیدل مبتدا د پر معرفي کیدل ضروری دي کنه نو هغه جواب داده چې بعضی د سيزونه دي چې هغه ځکه نکره د مبتدا واقع کیدل شي لکه هغه کې یو مثال مثلا د دعا ولا زیوی د بد دعا ولا زیوی نو دغه ځکه د زید بد دعا دی نو دغه ځکه نکره هم مبتدا رتلل شي لکه څنګه یو زید چې یو عجيبه خبره وي عجيبه نو هغه ځکه هم نکره رتلل شي کنه لکه څنګه هغه د پر مثال دی ذئب يتکلم ذئب شرمخ
شرمخ ذئب نکره دی مبتدا راغلی یتکلم خدا ډیر عجیبه کار دی دی وجنه نکره راغلی نو بعضو ځایونو کې نکره راتللی شي د دې کې ویلون صدا هلاکت یعنی بد دعا دی او یا ویل دغه تنوین دا د پاره د تنکیر نه دی بلکې دا د پاره د تمکن دی او ویل نه مراد هغه د جهنم ولا خاص کنده دی هغه خاص جهنميانو د پاره جوړه دی نو دینه مراد هغه کنده دی للذین هغه خلقو د پاره یكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون بأيدي هذا اي هذا المكتوب دغه لیکل شوی من عند الله جانب د الله تعالی نه دی ليشتروا دغه کار ولی کوي ليشتروا د پاره څواخلی دوی به په دی باندې ثمنن قليلا عوضا قليلا عوض قليل یعنی دنیوي من الدنيا د دنیا نه ایوازي قلیل واخلي فویل پس هلاکت لهم دوی د پاره مما كتبت من اجل ما من اجل یاد من اجل ما د وجه د هغه كتبت ايديهم سلیکل دي لسونو د دوی هغه د وجه نه دوی د پاره هلاکت دي وویل اور هلاکت لهم هغه د پاره وویل اور هلاکت لهم دوی د پاره مما من اجل ما يكسبون يكتسبون من اجل ما يكتسبون من عوامهم يكتسبون من عوامهم د وجد هغه څه دوی اکتساب کوي عوامونه یعنی کمی پیسې څه اخلي د واجنه دوی د پر هلاکت دي او کم تحریف لفظي دوی کوي د واجنه دوی ته پر هلاکت دي